د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان شاء الله چې روغ جوړ وي. تیر درسونه مو تعقیب کړي په دقیق ډول به ان شاء الله زده کړی. نن ورځ به په مسایلو باندې کار کوو. نظر د تیر درس رابطو ته ما مختلف سوالونه راټول کړي دي مختلفو کتابو او د کانکور لیپرمو څخه. لومړی سوال په دې ډول د دقت وکای. په لومړی سوال کې ویل شوی دی وایي که چیرې ساین 1.5 د جمع حالت کې د ساین 15 سره تاسو همدغه جمع حالت ضرب ته تبدیل کړئ. ساین 1.5 جمع ساین 15 وای تاسو د جمع حالت د ساین د زاویو ضرب ته تبدیل کړئ. یو رابطه مو زده کړې وه د دې لپاره 2 ساین ا جمع b تقسیم پر 2 ضرب کوساین ا منفي b تقسیم پر 2 باندې نظر هماغه رابطې ته د سوال صدا کوو. یعنی رابطه په دې ډول و دقت وکړئ. لومړی رابطه درته لیکم چې 2 ساین ا جمع b ساین ا جمع ساین b مساوي کېږي 2 ساین ا جمع b تقسیمی پر 2 باندې ضرب کوساین ا منفي b تقسیمی پر 2 باندې. نظر دې رابطې ته کولی شو همدغه سوال صدا کو چې دا رابطه په تیر درس کې ما په دقیق ډول تشریح کړې وه او د دې رابطې ثبوت مې کړی و. د درس د هیڅ زده کړې لپاره تاسو باید له درس برنامې لیدلو څخه وروسته رابطې په یو کوچنی کاغذ کې ولیکئ او هغه له ځان سره وساتئ تر څو په دقیق ډول یاد کړئ. همدغه ساین ا جمع ساین b ده. نو که چیرې ولیکو ساین ا یعنی ساین 1.5 جمع ساین b د b پر ځای 15 راکړل شوی د زاویه 15 مساوي کېږي 2 ساین ا جمع b یعنی 1.5 جمع 15 1.5 جمع 15 تقسیم پر 2 باندې ضرب د جمع علامه په ضرب باندې تبدیل شوه. کوساین ا منفي b یعنی 1.5 منفي 15 تقسیم پر 2 باندې. نو ساین 1.5 جمع 15 مساوي کېږي 2 ضرب ساین ا جمع b 1.5 جمع 15 مساوي کېږي 1.5 سره 1.5 که چیرې پر 2 باندې وشو مساوي کېږي له شپېتو سره ضرب کوساین 1.5 منفي 15 مساوي کېږي له 90 سره 90 تقسیم 2 مساوي کېږي له 15 سره. نو مساوي بشي 2 ضرب ساین دی 80 مساوي کېږي 3 د دویم ځای لاندې تقسیم 2 ضرب کوساین 15 مساوي کېږي 2 د دویم ځای لاندې تقسیم پر 2 باندې. 2 بولي 2 سره اختصار کړل شي. نو مساوي بشي 2 ضرب 3 شپږ د دویم ځای لاندې. په جذرونو کې په ریاضاتو کې مو زده کړي دي کله چې درجې مساوي لجذرو څخه یو جذر نیول کېږي مجذورونه سره ضربېږي. مخرج کې یوازې 2 دي همدغه 2 په خپل حال باندې لیکو. نو جواب ده 6 د دویم جذر لاندې تقسیم 2. په دې ډول کولی شو سوال صدا کوم. دویم سوال ته دقت وکړئ. په دویم سوال کې ویل شوی دی کوساین 15 منفي کوساین 15 د تفریق حالت ضرب ته تبدیل کړئ. کوساین 15 منفي کوساین 15 وای دا تفریق حالت د کوساین تاسو تبدیل کړئ ضرب حالت ته. د کوساین لپاره یو اړیکه مو په تیر درس کې زده کړې. په دې ډول ویلې مو چې کوساین ا منفي کوساین b مساوي کېږي کوساین منفي کوساین b مساوي کېږي منفي 2 ساین ا مثبت b تقسیم پر 2 باندې ضرب تفریق علامه په ضرب تبدیلیږي ساین
A منفي B تقسیمی دو باندې نظر دی رویدی ته کولی شو همدغه سوال ساده کو نو کوساین د 15 منفي کوساین د 15 مساوي کیږي منفي 2 همدا به هم درته ورکړم کوساین 15 منفي کوساین 15 مساوي کیږي منفي 2 ساین A مثبت B یعنی 15 مثبت 15 تقسیم 2 باندې ضرب ساین A منفي B یعنی 15 منفي 15 تقسیم 2 باندې نو کوساین دی 15 کوساین منفي کوساین 15 به مساوي شي منفي 2 ضرب ساین A مثبت B یعنی 15 مثبت 15 مساوي کیږي لنوي سره 15 15 اتیا مثبت لاس 90 کی 90 تقسیم 2 مساوي کیږي ل 15 څلوېښتو سره ضرب ساین A منفي B مساوي کیږي ل 15 سره یعنی 15 ل 15 سره اویا به باقي پاتې شي اویا څخه کلاس تفریقو 15 سره مساوي 15 کا پر 2 باندې شو مساوي کیږي ل 10 سره نو مساوي وشي منفي 2 ساین د 15 څلوېښتو 2 د دویم جذر لاندې تقسیم 2 ضرب ساین د 10 مساوي کیږي یو پر 2 سره 2 بولی 2 سره اختصار کو نو حاصل به مساوي شي په صورت کې منفي 2 ضرب یو د دویم جذر لاندې مساوي کیږي منفي 2 د دویم جذر لاندې تقسیم مخرج کې 2 باقي پاتې دي په دې ډول کولای شو همدغه سوال جواب په لاس را وړو دریام سوال ته دقت وکړئ په دریم سوال کې ویل شوی دی چې تاسو حاصل لاسته راوړئ د تنجان د 15 مثبت تنجان د 15 تنجان د 15 مثبت تنجان د 15 د تنجان د 15 مثبت تنجان د 15 د جامع حالات وای په ضرب باندې تبدیل کای د تنجان د جامع حالات د تنجان د جامع حالات لپاره یو رابطه موږ زده په دې درس کې چې تنجان ت A مثبت تنجان ت B مساوي کیږي له ساین A مثبت B A مثبت B تقسیم پر کوساین A ضرب کوساین B سره نظر دی رابطې ته کولی شو سوال ساده کو په دې ډول تنجان د 15 مثبت تنجان د 15 مساوي کیږي ساین A مثبت B A مساوي د 15 سره ده 15 سره B مساوي ل 15 سره ده تقسیم کوساین یعنی 15 ضرب کوساین 15 کچری صورت ساده کو نو په صورت کې مساوي کیږي ساین 90 سره 15 جمع 15 90 کیږي مخرج کوساین د 15 ته دقت وکړئ کوساین د 15 پر ځای باندې لیکل شو ساین د 15 ځکه کوساین د 15 کوپنشن عبارت د ساین 15 څخه ده ساین د 15 ضرب کوساین د 15 په خپل حال باندې لیکو کچېرې کوپنشن ولیکو نو کولای شو سوال ساده کو خو په دې کې باید یو تخنیک څخه ګټه واخلو چې تخنیک عبارت یو پر 2 ضرب 2 یعنی 2 باید ضرب کړل شي ترڅو د ساین رابطې ته جوړ شي یعنی کچری ضرب کو یو پر 2 ضرب 2 نو دقت وکړئ مخرج ته د ساین اړیکې ته جوړ شو ساین 2 الفا پر ځای باندې لیکل شو یو پر 2 په خپل حال باندې په مخرج کې یو پر 2 په خپل حال باندې صورت کې ساین 90 مساوي ل 1 سره کیږي صورت په دې ډول څه د مخرج کې یو پر 2 په خپل حال کو ساین د 15 پر ځای باندې لیکل شو ساین 2 الفا 2 الفا کله چې 2 الفا ته ضرب کړل شي یعنی 15 ته ضرب کړل شي مساوي کیږي ل 10 سره
نو مساوي بشي صورت یو په خپل حال باندې لیکو مخرج یو پر 2 ساين د 10 مساوي کیږي یو پر 2 سره نو یو پر 4 سره مساوي کیږي ځکه یو ضرب یو کیږي 2 ضرب 2 4 سره مساوي کیږي کچری صورت یو مخرج ورکو کسر الکسر به تشکیل شي د کسر الکسر د ساده کولو لپاره لری نږدې سره ضرب وو څلور بو لصورت سره ضرب کو مخرج صورت کې به ولیکو او یو بو لمخرج سره ضرب کو په مخرج کې به ولیکو څلور ضرب یو ضرب یو څلور ضرب یو څلور کېږي یو ضرب یو سره مساوي څلور تقسیم یو مساوي کېږي ل څلور سره په دې ډول کولای شو سادای کو لومړی مو رابطه ولیکله رابطه کې مو قیمتونه وضع کول کې حاصل لاس رالو ساين 90 پر کوساین د 15 ضرب 15 د کوساین د 15 ضرب کوساین 15 ساده کولو لپاره مو کوساین کو فنکشن ولیکلو چې ساين 15 سای عبارت ده د دې ساده کولو لپاره چې ساين اړیکه تشکیل شي ساين 2 الفا یو پر 2 ضرب 2 مو ضرب کول د ساين اړیکه جوړه شو چې 2 الفا مکله چې 2 مو الفا ته ضرب کول 15 درجه ته 10 سره مساوي شو د سان 10 مساوي کېږي یو پر 2 کله مو صدا کو حاصل څلور لاستا راغلو په دې ډول کولای شي هم دغه سوال دي ته مشابه سوال ساده کوي تاسو باید په دې ډول سوالونو کې ل تخنیکو څخه ګټه واخلئ یعنی کو فنکشن ته تبدیل کړئ کله چې کومې رابطې ته جوړیږي نظر خغې رابطې ته تاسو ل تخنیک څخه ګټه واخلئ یو بل سوال ته دقت وکړئ رکړه شوی دا ساين اتیا منفي ساين شل صدا کوي څلورم سوال دا ساين اتیا منفي ساين شل د دې سوال صدا کولو لپاره مو رابطه لیکلو په همدغه رابطه دا یوازې دومره توپیر ده چې همدغه علامه د مثبت علامه منفي لیکل کیږي او دا منفي علامه مثبت لیکل کیږي یعنی لیکلای شو چې ساين د اتیا منفي ساين د شل مساوي کیږي 2 ضرب ساين د اتیا منفي شل تقسیم پر 2 باندې ضرب کوساین اتیا مثبت شل تقسیم پر 2 باندې نو ساين د اتیا منفي ساين د شل به مساوي شي 2 ضرب ساين اتیا منفي شل شپېته کېږي شپېته تقسیم 2 ل 10 سره مساوي کېږي ضرب کوساین د اتیا مثبت شل مساوي کېږي ل سالو سره سال تقسیم پر 2 باندې مساوي کېږي ل 50 سره نو حاصل بلا سره شي 2 ضرب ساين د 10 یو پر 2 سره مساوي کېږي کوساین د 50 2 بولی 2 سره ختم کو نو حاصل به مساوي شي د کوساین د 50 سره حاصل به مساوي شي د کوساین د 50 سره دا هم په یاد سره ولرئ کچېرې په چارجبا کې هم دغه شتون ونه لري یعنی کوساین 50 شاید چې د کو فنکشن لیکلوي چې کو فنکشن د ساين ل 40 څخه عبارت ده حتما به بیا ساين 40 درجه زاویه پکې شتون ولري په هم دې ډول تاسو کولای شئ دغه سوال ساده کوي کچې د چارجبا کې هم دا شتون ونه لري حتما به د دې کو فنکشن په مخرج کې لیکل شوی وي یو بل مثال ته دقت وکړئ راکړل شوی د ساين 3x مثبت ساين x صدا کړئ پنځم سوال دا ساين 3x مثبت ساين x صدا کړئ د دې صدا کولو لپاره رابطه مو یلی وا چې ما مخکې هم درته ولیکله 2 ساين a جمع b تقسیم پر 2 ضرب کوساین a منفي b پر 2 د همدغې رابطې په اساس باندې کولی شو ثبوت حاصل لاسته راوړو نو مساوي کېږي 2 ضرب ساين 3x مثبت x تقسیم پر 2 باندې ضرب کوساین 3x منفي x تقسیم پر 2 باندې مساوي بشي 2 ضرب ساين 3x مثبت x مساوي کېږي ل 2 4x سره 4x تقسیم 2 مساوي کېږي ل 2x سره ضرب کوساین 3x منفي x ل 2x سره مساوي کېږي 2x تقسیم پر 2 مساوي کېږي ل x سره کوساین x
په دې ډول کولی شئ همدغه سوال صدا کوي. شپږم سوال ته دقت وکړئ. شپږم سوال په دې ډول ده، که چیرې تاسو رابطې زده وي کولی شئ په اسانۍ سره سوالونه صدا کوئ. بې نهایت آسان دي، یوازې په رابطه کې قیمتونه وضع کوئ، حاصل په لاس باندې درځي. شپږم سوال کې راکړل شوي دي وایي ساین 94 منفي ساین 94 منفي ساین 86 حاصل په لاس باندې راوړئ. د دې لپاره رابطه موږ لرله، لیکلی شو چې ساین 94 منفي ساین 86 مساوي کېږي 2 ساین A منفي B. د تفریق خلا 2 ساین زوی منفي کېږي، یعنی 94 منفي 86 تقسیم پر 2 باندې ضرب کوساین 94 مثبت 86 تقسیم پر 2 باندې نو مساوي بشي 94 منفي 86 مساوي کېږي 8 سره او کوساین 94 مثبت 86 مساوي کېږي 180 سره. نو پر ځای لیکل شو 2 ساین 8 تقسیم پر 2 باندې 4 ضرب کوساین د 180 تقسیم 2 مساوي کېږي 90 سره. کوساین د 90 ته دقت وکړئ. کوساین 90 مساوي کېږي 0 سره. کوساین د 90 مساوي کېږي 0 سره. نو لیکلی شو 2 ضرب ساین 4 ضرب 0 مساوي کېږي 0 سره. په دې ډول کولی شو صدای کو. کوساین د 90 مساوي کېږي 0 سره. کله چې 0 کوم عدد یا نسبت ته ضرب کړل شي حاصل 0 لاسته راځي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. په دې کې راکړل شوي دي وایي تاسو ساین 9 مثبت ساین 3 مثبت ساین 3 تقسیم کوساین 9 مثبت کوساین 3 صدا کوي. کوساین 9 مثبت کوساین 3 صدا کوي. د دې صدا کولو لپاره صورت مخرج باید جلا صدا کړل شي. هم د صورت د جمع حالت کې دا او هم مخرج د جمع حالت کې دا، هم د ساین او هم د کوساین د جمع حالت رابطې زده کړي. نظر هماغه رابطو ته باید صورت مخرج صدا کړل شي. په دې ډول دقت وکړئ. په صورت کې لیکل شو 2 ساین الفا A مثبت B یعنی OP مثبت 3 تقسیم پر 2 باندې ضرب کوساین OP منفي 3 تقسیم پر 2 باندې. صورت په دې ډول صدا کېږي. مخرج ته دقت وکړئ. مخرج کې کوساین د جمع حالت کې دا نو لیکل شو 2 کوساین OP مثبت 3 مثبت 3 تقسیم پر 2 باندې ضرب ساین د کوساین بلکې کوساین چې کله د جمع حالت کې کوساین ته تبدیلیږي. کوساین د OP منفي 3 تقسیم پر 2 باندې. صورت مخرج کچېرې ساده کو 2 د 2 سره اختصار کېږي. نو ساین د OP مثبت 3 مساوي کېږي لاس پی تقسیم 2 مساوي کېږي 15 سره ضرب کوساین د OP منفي 3 مساوي کېږي 4 تقسیم پر 2 مساوي کېږي کوساین د 2 سره
مخرج ته دقت وکړئ. کوساین د اوه پی مثبت درې پی مساوي کېږي لس پی تقسیم دوه پنځه پی سره مساوي کېږي. کوساین د پنځه پی ضرب کوساین د اوه پی منفي درې پی له دوه پی څلور پی دوه تقسیم مساوي کېږي له دوه پی سره. په صورت مخرج کې کوساین دوه پی له کوساین دوه پی سره اختصار کوو نو لیکلی شو ساین پر کوساین تنجانت سره مساوي کېږي 5 پی ساین 5 پی پر کوساین 5 پی مساوي کېږي تنجانت 5 پی سره. دقت وکړئ موږ ته راکړل شوی ساین اوه پی مثبت ساین درې پی تقسیم کوساین اوه پی مثبت کوساین درې پی دا باید هم صورت او هم مخرج جلا رابطه کې ولیکلی شي وضع کړلی شي چې جلا رابطې موږ زده کړې په هماغه رابطو کې مو ولیکلو. کله مو چې دوی ساده کو پایله کې تنجانت 15 پی حاصل لاسته راغلو. په دې ډول کولی شو همدغه سوال یا دې ته مشابه سوال صدا کړو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. په دې کې راکړل شوي دي ساین 8x ساین 8x مثبت ساین 15x. اتم سوال ده ساین 8x مثبت ساین 15x مثبت ساین 2x تقسیم کوساین 8x مثبت کوساین 15x مثبت کوساین 2x وای تاسو صدا کوي. دا سوال څه ډول صدا کیږي؟ د دې صدا کولو لپاره باید صورت مخرج جلا صدا کړلی شي. په دې کې یوازې ساین 15x کوساین 15x په خپل حال باندې لیکو او ساین 8x ساین 2x رابطه کې وضع کوو. په دې ډول لیکلی شو چې مساوي کېږي 2 ساین د 8x مثبت 2x 8x مثبت 2x تقسیمی پر 2 باندې ضرب کله چې جمع حالت ته تبدیل کو ساین 8x 2x ضرب کوساین ته 8x منفي 2x تقسیمی پر 2 باندې ساین 8x تقسیمی منفي 2x تقسیمی پر 2 باندې تقسیمی 15x په خپل حال باندې لیکو ساین 15x په خپل حال باندې لیکو. مخرج کې هم 2 کوساین د 8x مثبت 2x تقسیم پر 2 باندې ضرب کوساین د 8x منفي 2x تقسیم پر 2 باندې مثبت کوساین 15x. نو لیکلی شو چې مساوي کېږي 2 ساین 8x مثبت 2x تقسیم پر 2 یعنی ساین 2 ساین 8x مثبت 2x لس x کېږي لس x تقسیمی پر 2 باندې 5 سره مساوي کېږي ضرب دلته که تفریق کول شپږو سره مساوي کېږي شپږ تقسیمی 2 مساوي کېږي له 3 سره یعنی کوساین 3x مثبت ساین 15x تقسیمی مخرج که چیرې صدا کو 8x مثبت 2x لس کېږي لس که پر 2 باندې وشو مساوي کېږي 5 سره یعنی کوساین 15x ضرب کوساین 8 2 شپږ 2 که چیرې تقسیم کړو له 3 سره مساوي کېږي مثبت کوساین 15x. که چیرې غواړو نورې صدا کو نو په لومړی او دویم کې 2 له 2 سره د منځه وړو. په لومړی او دویم کې یعنی په لومړی حد او دویم حد کې ساین 15x شتون لري مشترک نیسو ساین 15x که مشترک ونیسو نو لومړی حد به
کوساین 3x باقی پاتې شي مثبت کدا پرې تقسیم کول یو سره مساوي کیږي صورت په دې حال مخرج ته دقت وکړئ مخرج کې هم پی کوساین 15x په لومړی او دویم حال کې شتون لري لکه څه ډول چې په ساین کې شتون درلودلو نو دا کې هم مشترک نیسو کوساین 15x کچېرې مشترک ونیسو کوساین 3x مثبت کدا تقسیم کو یو سره مساوي کیږي نو صورت مخرج اختصار کولای شو په دې ډول کوساین 3x مثبت یو تقسیم لیمانځه وړو کوساین 3x مثبت یو سره یو ساین پر کوساین پاتې کیږي چې مساوي کیږي لتانجانت 15x سره په دې ډول کولای شو همدا سوال دی ته مشابه سوال ساده کو کله چې تاسو د جمع او تفریق حالت غواړئ چې ضرب ته تبدیل کړئ لومړی باید رابطې زده کړئ له رابطو څخه وروسته کولی شئ په اسانۍ سره سوالونه یې ساده کړئ اته سواله ما کار درته وکړو نور یو فعالیت او یو تمرین درته لیکم په هغې باندې به تاسو کار وکړئ انشاءالله کولی شئ په اسانۍ سره همدغه موضوع زده کړئ ګرانو زده کوونکو فعالیت تمرینې په دې ډول دي 9 سواله مجموعاً شول اته سواله په دې کې ما کار درته کړ د مختلف سوالونه مې درته حل کړي دي باقي سوالونه تاسو کار وکړئ 9م سوال چې د دې موضوع مطابق نه ده جواب مې درته چول ده ساین ا منفي بي ده کنکوري سوال ده په دې باندې کار وکړئ مخرج د ساین رابطې ته جوړ کړئ ساین ا مثبت بي صورت انکشاف ورکړئ یعنی مطابقت د مطابقت صدا کوي مطابقتو کې په تفصیل سره ویل دي جواب همدغه پلاس راوړی دي کانکور سوال دا به تاسو حل کړئ فعالیت او تمرین اکثر سوالونه د کانکور دی په تیرو درسونو کې مې هم یادونه درته کړې ده اوس هم یادونه درته کومه چې په دې کې هر یو سوال بې نهایت مهم ده په هر سوال باندې باید تاسو کار وکړئ جواب په لاس باندې راوړئ د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسو راتلونکی درس به انشاءالله د ضیوي مثلثاتي نسبتونو د ضرب حاصل بدلون په جمع او تفاضل باندې وي دا د جمع بدلون ضرب ته هغه به ضرب بدلون انشاءالله جمع او تفاضل ته وي تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم ها وخت او ښه مطالعه ولرئ